اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، د سلام په وړاندې کولو سره نن بیا هم زه اولیا ایوبي ستاسې په چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په تیرو درسونو کې په 8م ټولګي کې د کیمیا مضمون بیل بیل مطلبونه ولوستل چې د هغه د جملې نه موږ او تاسې په تیرې اونۍ کې یو ډیر مهم بحث چې مې درلوسته هغه په کیمیاوي اړیکو باندې و چې مختلفې کیمیاوي اړیکې موږ لرو. د هغه د جملې نه مې یوه اړیکه په تیر درس کې ولوستله چې هغه ایوني اړیکه وه یا برېښنایي اړیکه وه، او دا ووې چې برېښنایي اړیکه یا ایوني اړیکه د الکترونونو د ورکړې او راکړې په اساس باندې یا له امله د دوه اتمونو ترمنځ لاسته راځي. او بل هم دا ووې چې همیشه فلزونه کیتیون حالت ځان ته غوره کوي، الکتروپازیټیو کیږي، خو غیر فلزونه انیون کیږي یا الکترونیګټیو حالت ځان ته غوره کوي. یعنی په دې معنی چې غیر فلزونه الکترونونه نیسي او فلزونه همیشه الکترونونه ورکوي. چې موږ او تاسې د مالګې یا سودیم کله چې د کلورین سره یو ځای کړ، په دې کې موږ او تاسې دا ولوسته. نو ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې په تیرو درسونو کې تاسې کوم ستونزه ونه لرئ او هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې وه هغه هم حل کړې وي. راځو ګرانو زده کوونکو ننني درس ته، ننني لوست ته، چې زموږ نننی لوست هم د تیرو لوستونو سره یو ډېره نږدې اړیکه لري چې هغه اشتراکي اړیکه ده. دا هم څه ده؟ اشتراکي اړیکه ده، چې اشتراکي اړیکې ته په انګلیسي کې کوولنټ بانډ وایي. او راځو ګرانو زده کوونکو وایو چې دا اشتراکي اړیکه څه شی ده. نو هدف هم زموږ د همدې نه تشکیل شوی دی چې موږ اشتراکي اړیکه وپېژنو. هدف هم زموږ د همدې نه دی چې اشتراکي اړیکه موږ کوم اړیکې ته وایو او د هغه پېژندنه ده، په کومو عنصرونو یا د کومو اتمونو ترمنځ جوړیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د الکترونونو کله چې اشتراکي اړیکه منځته راځي، د الکترونونه د دوه اتمو ترمنځ څه کیږي؟ په مشترک ډول شریکیږي. د دوه اتمونو ترمنځ د الکترونونه څه شی کیږي؟ شریکیږي. چې هم یو اتم وشي کولی هغه الکترونونه استفاده وکړي، هم بل اتم وشي کولی چې د هغه الکترونونه څه شی وکړه؟ استفاده وکړه. او بل ګرانو زده کوونکو، په کومو اتمونو کې دا منځته راځي اشتراکي اړیکه؟ اشتراکي اړیکه هغه وخت په هغه اتمونو کې منځته راځي چې د هغوی ترمنځ د غوښتنې یا الکترونیګټیو حالتونه څه اوسیږي؟ یعنی کشش د الکترونو یا هغه قوه چې الکترون ځان ته ترې جذبوي یو اتم د بل اتم نه، هغه سره څه اوسیږي؟ هغه قوې سره مساوي اوسیږي. نو د دغو اتمونو ترمنځ چې دی اشتراکي اړیکه څه کیږي؟ منځته راځي. یعنی په دې معنی چې نه یو اتم کولی شي په کامل ډول باندې الکترون د خپل ځان ته جذب کړه، او نه بل اتم کولی شي چې په کامل ډول باندې د الکترونه ورکړي. نو په دې اساس باندې د اوکتیت په خاطر باندې، د مشبوکېدو په خاطر باندې دوی ضرورت لري چې یو له بل سره د اړیکې څه شی کا، الکترونونه څه شی کا، په مشترک ډول باندې کینوي یا په مشترک ډول باندې رامنځته شي هماغه اړیکه. نو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکه کولی شي چې
د یو نوع اتمونو ترمنځ رامنځته شي او کولی شي چې د مختلفو اتمونو ترمنځ رامنځته شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسې ګرانو زده کوونکو په 9م صنف کې یو موضوع وویل چې د 9 عنصره دي چې په طبیعت کې په شکل د دایه اتمیک یا په شکل د 2 اتومه یا په شکل د مالیکولي پیدا کیږي، خو در هغو ترمنځ کوم اړیکه چې رامنځته کیږي هغه اشتراکي اړیکه ده. د بیلګې په ډول تاسې دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو هایدروجن دی، هایدروجن. تاسې دلته وینئ کلورین دی، تاسې دلته وینئ برومین دی، برومین دی، یا مثلا نایتروجن دی، یا مثلا اکسیجن دی. د بیلګې په ډول همدا عنصر دی. نورم د دوی ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا یو نوع اتمونه دي. د بیلګې په توګه هایدروجن دی. تاسې هایدروجن دلته وینئ ګرانو زده کوونکو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ چې 2 هایدروجن دي، دا یو هایدروجن او دا بل هایدروجن، دا یو الکترون په آخر قشر کې لري، دا یو الکترون لري. په دې خاطر باندې چې دوی په طبیعت کې ډیر فعال دي، ډیر فعال دي، نو یو الکترون لري، غواړي چې ځان څه کم مشبوک ځان څه کم مشبوکه، نو دوی چې دي ضرورت لري چې یو له بل سره اړیکه جوړه کړه، یو د بل سره څه کړه اړیکه رامنځته کړه. چې دغه اړیکه چې تاسې وینئ، دا اړیکه چې تاسې وینئ دا د سیګما یا دا اشتراکي اړیکه وایي، یا دا د دوی ترمنځ ډیره یو قوي اړیکه ده چې بیا موږ بیا وروسته راځو چې سیګما او پای څه دي، هغه بیا وروسته درسو کې بیان ولرو. نو ګرانو زده کوونکو د دوی ترمنځ چې د کوم اړیکه رامنځته کیږي دا د یو نوع اتمونو ترمنځ دی، دا هم هایدروجن دی، دا هم هایدروجن. یا د بیلګې په ډول باندې د کلورین ترمنځ یو کلور دی او بل کلور دی، 2 کلورین سره یو ځای شوي، دا هم یو الکترون یې سره ایښی دی. د دوی ترمنځ هم دغه کوم اړیکه چې رامنځته شوې ده اشتراکي اړیکه ده. یا د بیلګې په ډول که چېرته موږ نایتروجن په نظر کې ونیسو، نایتروجن او د نایتروجن ترمنځ 3 ګونې اشتراکي، بیا موږ به په ډولو باندې هم خبرې کوو چې 1 ګونې، 2 ګونې، 3 ګونې، خو اوس راځو د دوی ترمنځ هم د اشتراکي اړیکې 3 الکترونه یو د بل سره شریک ایښي دي. او یا راځو اکسیجن ته چې اکسیجن هم 2 الکترونونه یو له بل سره څه کړي دي شریک کړي دي. نو ګرانو زده کوونکو دا کوم موضوع چې زه تاسو ته لولم دا د اشتراکي اړیکه کولی شي چې هم په یو نوع اتمونو کې رامنځته شي، هم کولی شي چې په مختلفو اتمونو ترمنځ رامنځته شي. د بیلګې په توګه تاسې داسې فکر وکړئ ګرانو زده کوونکو چې دلته موږ لرو کاربن او دلته موږ لرو هایدروجن. کولی شي چې د کاربن او هایدروجن ترمنځ دا اړیکه څه شي رامنځته شي. تاسې دا وینئ د کاربن او هایدروجن ترمنځ، یعنی دا هایدروجن دی، دا کاربن دی، دا مختلف اتمونه دي، دا څه دي مختلف. یا د بیلګې په توګه د اوبو پرمنځ د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ کوم اوبه چې موږ دغه کوو، دا که چېرته اکسیجن اوسیږي نو یو اتم د هایدروجن بل اتم د هایدروجن. یا د بیلګې په ډول د امونیا ترمنځ، د څه ترمنځ؟ امونیا ترمنځ، چې په دې شکل باندې کیږي، یو نایتروجن 3 اشتراکي اړیکې منځته راولي، یو اتم هایدروجن، 2 اتم هایدروجن، 3 اتم هایدروجن. نو دغه چې تاسې وینئ دا بیلګې چې دي دا په مختلفو اتمونو کې دي، دا په څه کې دي؟ په مختلفو اتمونو کې. خو دا چې تاسې وینئ دا یو نوع اتمونه دي، دا څه دي؟ یو نوع اتمونه دي. ګرانو زده کوونکو راځو بل موضوع ته چې اشتراکي اړیکه د یو لیکې باندې ښودل کیږي، چې هغه لیکه څه ده دغه تاسې وینئ. داسې یو لیکې په اساس باندې دا څه کیږي ښودل کیږي چې تاسې وینئ داسې یو لیکه ده چې دغه لیکې په اساس باندې اشتراکي اړیکه په مالیکولونو کې ښودل کیږي. او بل راځو ګرانو زده کوونکو دې ته چې د شریک شوي الکترونونه چې کومه د دوی ترمنځ دي، که چې په مختلفو اتمونو ترمنځ دي، که څه د یو نوع اتمونو ترمنځ دي، دا د دواړو پورې اړه لري. هم د دې اتم پورې اړه لري، هم د دې اتم پورې اړه لري. دا دلته هم د دې اتم پورې اړه لري، هم د دې پورې، 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 هم د دې پورې. یعنی په دې معنا چې د دوی ترمنځ چې د کومه الکترونونه رامنځته کیږي دا د دواړو پورې څه دي؟ تړلي دي. نو ګرانو زده کوونکو
اوس راځو په یو مثال کې په یو بیلګه کې موږ غواړو چې دغه یو مالیکولي فرمول لرو یو مشري موږ غواړو چې دغه په الکتروني جوړښت کې دغه رابطې در وښیم چې څنګه دي. په الکتروني جوړښت کې که چېرته موږ د یو اتم هایدروجن په نظر کې ونیسو څه په نظر کې ونیسو یو اتم هایدروجن په نظر کې ونیسو. هایدروجن یو پروتون لري او یو دانه څه لري الکترون لري. بل اتم د هایدروجن په عین شکل یو پروتون لري هسته کې او یو دانه څه لري الکترون لري. دا دواړه سره تعامل کوي څنګه یو شکل رامنځته کیږي. که چېرته دا د یو هایدروجن هسته اوسیږي او دا د بل هایدروجن هسته اوسیږي چې د دوی ترمنځ هم پروتونونه شته دی. پروتونونه څه دي؟ شته دی. خو کوم مدار چې دلته تشکیلیږي په دې شکل باندې دی ګرانو زده کوونکو، په دې شکل. یعنی دا یو الکترون فکر وکړئ چې په د شین رنګ باندې چې زه لیکم دا د دغه اتم دغه د الکترون دی او په دا تور باندې چې لیکم دا د دې بل اتم الکترون دی. په دې ډول باندې یو له بل سره څه کیږي؟ نښلي او اړیکه منځته راځي. یا کولی شو چې یو هایدروجن جمع بل هایدروجن او دلته هایدروجن یا په مالیکولي یا داسې کولی شو چې هایدروجن ترمنځ په لیکه باندې څه کو وښیو. په همدا توګه ګرانو زده کوونکو موږ کولی شو په یو بل په نورو اتمونو کې هم څه کو وښیو. د بیلګې په ډول موږ غواړو چې په اکسیجن ترمنځ که چېرته موږ اکسیجن دلته ونیسو، اکسیجن دا هسته ده چې 8 پروتونونه لري. نو په اول مدار کې 2 دي، په دویم مدار کې څو دي؟ 6 دي. څو دي؟ 1 2 3 4 5 6. په همدغه شکل سره د 8 پروتونونه او په اول مدار کې 2 الکترونونه، په دویم مدار کې 6 1 2 3 4 5 6. ګرانو زده کوونکو دلته چې اوس تاسې وینئ هر اتم د اکسیجن غواړي چې اوکتیت شي نو 6 الکترونونه لري، باید څو شي؟ 8 شي. یعنی 2 الکترونونو نورو ته څه لري؟ ضرورت لري. اوس د دوی ترمنځ 2 الکترون لکه دا چې په اول مدار کې په 2 الکترونو باندې مشبوکي دی، یو مدار په 2 الکترونو لومړی مدار نو یو الکترون یې کېښود. دا چې دی 2 الکترونو ته ضرورت لري هر اکسیجن، نو 2 الکترونه یو د بل سره څه کوي؟ مشترک دي. دلته راځي یو 8 پروتونه په ځای دي. اول مدار کې هیڅ تعامل نه نیسي. په دویم مدار کې ګرانو زده کوونکو 2 الکترونه دلته لري 3 4 5 6 الکترونه. که چېرته موږ دا بل اتم ولیکو، بل اتم 8 پروتونه په ځای دي، په اول مدار کې 2 الکترونونه دي، خو په د آخر مدار کې چې دی 6 الکترونونه دي چې 2 دلته دي د 3 4 5 6. ګرانو زده کوونکو دلته اوس تاسې وینئ چې د دوی ترمنځ 2 الکترونه په مشترک ډول څه شوي دي؟ ایښودل شوي دي. د بیلګې په توګه موږ داسې هم لیکلی شو چې دا یو اکسیجن دی جمع دا بل اکسیجن دی او دوی ترمنځ چې دی یا مالیکولي شکل یا داسې لیکلی شو چې اکسیجن تر اکسیجن ترمنځ څو دي؟ 2 ګونې اړیکې دي. څو ګونې اړیکې؟ 3 ګونې. همدا شکل باندې موږ نایتروجن کې کولی شو چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ چې دی 3 اړیکې دي هغه موږ کولی شو چې په همدې توګه باندې څه کړو؟ نوشته کړو. نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو آخري مطلب ته، هغه جمعبندي د درس ته راځو. جمعبندي د درس هم دا ده چې موږ او تاسې نن کوم لوست چې م درلوسته د اشتراکي اړیکه وه یا کولانت باند وه چې اشتراکي اړیکه څه شی ده وپېژندله چې د 2 اتمونو ترمنځ کله چې الکترونونه شریک ایښودل کېږي هغه اشتراکي اړیکه ورته ویل کېږي. یعنی د 2 اتمونو ترمنځ که څه هغه اتمونه یو نوع وي که څه هغه اتمونه څو نوع وي یا 2 نوع وي چې موږ او تاسې مثالونه هلته ورکړ. او بل هم دا ووې چې د دوی ترمنځ کومو اتمونو ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راځي د هغه اتمونو چې د هغو د کشش قوه یا هغه د الکترون غوښتونکې قوه چې ده سره څه اوسیږي؟ مساوي اوسیږي. لکه هایدروجن او کاربن تقریبا سره مساوي دي. نو ګرانو زده کوونکو همداسې نور موږ او تاسې بیلګې ورکړئ چې د یو
لیک په شکل باندې ښودل کیږي اشتراکي اړیکه. نو راځو کورنۍ دندې ته چې تاسې ښه په دې درس باندې پوه شئ. دغه کوم اړیکه چې تاسې وینئ د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ دا ستاسې کورنۍ دنده په دې شکل باندې تاسې خپل په کتابچو کې د 3 الکترونه لکه دلته چې 2 ایښي دلته یو 3 الکترونه څنګه د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ ایښودل کیږي دا د ستاسې کورنۍ دنده ولیکئ. نو ګرانو زده کوونکو تر څو چې زه بیا هم ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم په لوی څښتن خدای باندې سپارم. خدای دې وکړي چې په درسونه د خپل په کورونو کې ولولئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.